ښه محترم ډاکټر صاحب، کله چې ته د شینوارو ساحې ته ورسېدې د عیش سره شولې، هغوی تا نه څه غوښتل، څه خبرې در نه کولې؟ که د دې په هکله موږ ته داسې لنډ معلومات راکړي. هغوی د موږ نه اول انټرویو واخیستله، ورته ویې ویل چې د تاسو په منطقه کې خلافت دی، څوک مولانا امارات دی، فیصلې ویې سره کنفرم او فیصلې هغه کوي. بیا یې ورته ویل، زه چې وغږولم بیا یې ورته ویل چې نه، دی په خپله سوالونه او ځوابونه نشته کړل. بیا هغه کاغذ یې ورته نیولی و، دی به چې سوال وکړل او ځواب یې دستي داسې ورته ونیول، دستي به ځواب ما هغو ته وکتل، د هغې نه به مې ځواب ورته وویل. او هغه سوالونه او ځوابونه چې وو هغه دی ورته جوړ کړل. او ښه، یعنې سوال هم دوی په خپله لیکلی او جواب یې ورته په خپله کړی. ډاکټر صاحب محترمه، که چېرته دغه جوابونه دې ورته غلط ویلي، آیا تا ته کوم ګواښ متوجه کړی و که څنګه؟ ګواښ متوجه و، ځکه دوه طرفه ما داسې کسان وو چې چاړه یې په لاسو کې وې، دواړو طرفو ته یې ورته درولي وو. زه مجبور وم چې دی څه ویل ما هغه ورته دغه ځواب ورکول، ځکه ځوابونه یې هم ورته نشته کړي وو. محترم ډاکټر صاحب، موږ ته ډېر زیات داعشیان راغلي تسلیم شوي دي، موږ هغوی په جنګونو کې نیولي، موږ ته نه ډېرې زیاتې پوښتنې کړي دي دوی د اکمالاتو په هکله، خو هغوی ته د دې په هکله هېڅ معلومات نه وي. آیا تاسې د دوی د اکمالاتو په هکله څه معلومات لرلی شئ؟ ول نه، شپې د ډبربنه تیوري نه دي دوڅرخه، دا به ورته راتللې او همدغلته به غږ خپ کېدل او بېرته به پورته کېدلې. دا هره شپه نه وي، تقریبا په 2-3 شپو کې یارې ورته راتللې. لکه ته څنګه ورته ویمه؟ ښه ډاکټر صاحب محترمه، تا په اند باندې چې د شپې دغه تیارې راتللې، تا ورباندې څه شک و ګمان و؟ شک و ګمان دا و چې په دوی باندې جنګ نه کېدل، نو نه یو ډز کېدل او ښکته کېدلې تیارې بېرته پورته کېدلې د مغو ځای نه. نو دا هغه شول چې د هر چا سره ارتباط لرل، تیاریو کې ورته راتلل او بېرته ښکېدل. اکمالات چې وو ټولې تیارې لرې کېدلې، موټر نه کېدل، ځکه داسې ځایونه وو چې هلته د موټر ناممکن وو، د انسان تګ ورتګ ناممکن وو، ټول غرونه وو، ډېر وحشي غرونه وو په دغه خاطر باندې. ډاکټر صاحب محترمه، که د دوی د مریضانو د زخمیانو په هکله موږ ته معلومات راکړي چې دا چېرته تداوي کېدله؟ دا هماغلته دی چې موږ تداوي کوو. یو روسۍ ډاکټر و چې ډېر تکړه ډاکټر و، هغه بیا شوی و، مړ شوی و، ډرون ویشتلی و او پاتې شول. زه یې د په خاطر باندې ونیولم، وایي چې ته به موږ همکاري کړې، ځکه موږ تاسو ډېر ضرورت لرو، موږ ډېر زخمیان او هغه لرو، مریضان لرو، موږ ډېر خوشحاله یو، او ته به موږ ته داسې کړې چې نور ډاکټران به موږ ته راوښایې چې موږ هغه اختطاف کړو، تکړه جراحان به راوښایې، تکړه داخلي ډاکټران به راوښایې. دغه هغه ښه و، دغه ته پاتې نه شولو. من خو په اول قدم کې تلیفون او شی واخیستل، دغه کار یې هم راباندې کړل په ما باندې چې ته به تلیفون ورته کړې چې فلاني ځای ته راشئ، یا به پخپله ورته میلاوي، موږ ته به په نښه کوې او موږ به یې جلالاباد ښار اختطاف کوو. یعنې مطلب دا چې دوی دغه ټولې کړنې په زور په خلکو باندې، په ډاکټرانو باندې په زوره تداوي دي کولې، په نورې جنګونو ته هم خلک په زور راوستلو. یعنې خلک د دوی په خوښه نه دي لاړه ساحې ته؟ نه، دوی په خوښه باندې څوک نه دي تللي ساحې ته. او کوم خلک چې اوسېدل هغه داسې خلک پاتې شوي وو چې هغه وس نه لرلو چې خپله کورونه وباسي، مجبور او مکلف وو. بل په هغو باندې دی هغه ایښی وو، داسې یو جبري هغه یې پېښه وه، مثلا د میږې، وزې او دا شیان به ول، هغه به یې حلالولې او بیا به خوړل. ډاکټر صاحب سوال دلته دا پیدا کېږي چې ښه ډاکټر خو به دوی بوځي، نو دلته خو د تداویانو پسمانونه لګېږي، آیا دا دوی دې کومه کوله؟ دا ټول مجهز سامانالات یې راوړل، حتی سیخونه یې تېرېدل، اپریشنونه کېدل، عملیات مجهز ټول شیان یې لرل. د انجینر یې لرلو، ډاکټر یې لرلو، خبریال یې لرلو، کاتب، مامور. دی وایي چې دا موږ بسته نظام دی، موږ یو نظام دی، د هغه نه اټک نه تر هغه پورې اصفهانه که تر تهرانه پورې دا خراسان دی، دلته موږ هر شي ته ضرورت لرو باید موږ یې زیات کړو. او موږ داسې انجینرانو ته ضرورت لرو چې هغه موږ ته بې پلیټه تیارې هغه ښکته کړو، هغه به هم انشاءالله راشي. موږ هم داسې هغه لرو چې موږ دغه تیارې وولو، تیارې ضد هغه پیدا کړو. محترم ډاکټر صاحب، دا راته ووایه چې څنګه د دې وحشت نه راخوشې شوې او څنګه چېرته لاړلې، چا ونیولې او تر کوم ځایه ورسېدلې؟ که دغه کیسه داسې لنډ مختصر ډول باندې راته وکړي ډېره به ښه وي. دا موږ چې مومند نه راوړل، د اوغوز ته په اوغوز کې مې شپه وکړل، د اوغوز نه یې راوړل ګورګوریو ته. بیا دغه استاد خپله ماته وویل چې ته ډاکټر یې؟ ما وویل زه ډاکټر یم. داسې یو شیش راکړل، په دې کې صهیب یا حسن استاد دا یې نوشته کړل چې دې ته په بازار کې ورکړي. بیا د هغه مشر زه شوم، د 7 نفره مشر زه شولم.
بیا چې راغلو د ګورګوریو بازار ته د ملګري پله لاندې کېناستل وي چې څوک شک ونه کړو او ته په بازار کې پوښتنه وکړه. کله چې زه په بازار ته پورته شولم بیا ما پوښتنه وکړه چې پوخ سړک مو دا کوم ځای ته تللی دی؟ دا د بالا ته. ما وویل څومره لار دی د موټر؟ وایي چې 20 نه تر 30 منټه پورې. بیا مې وویل ما چې هغه کوم ځای دی؟ وایي چې هغه نری اوبه دي. ما ورته وویل پورې څومره لار ده؟ وایي 3.5 منټه 4 ګنټو پورې د پښو لار ده. ستیم ما ښه ځای ده. ستیم بیا حسن استاد پیدا کړ. حسن استاد چې پیدا کړل بیا هغه په یوه دوکان کې واچول چې کرکره یې لرله. کرکره یې لرله په دغه کې د دغه نه بیا د شپې وایستلو یوه کور ته یې بوتلل. د کور کې یې اچولي وو وخت د تجزیې را تجزیې چې ورته شروع کړل. اول کې شرعي دوره وه. شرعي دوره یې ورته شروع کړل. 3 شپون شرعي دوره ورته وکړله او استاد راغی نظامي چې بې ګټه وي هغه نظامي درسونه هم درته شروع کوو. نو په دغه خاطر باندې زه ډېر تنګ وم که نه. بیا نو دی دلته د خپله د استخباراتو کسان هم یې دی رب کوي خو ما نه پېژندل چې څوک د پاکستانیان وو. هغه بیا همدا پاکستانی موږ امیر هم وو دغه د اتاق امیر هم وو چې موږ به اجازه اخیستله چې داسې بیرون ته وځو مثلا د خپله جوابیچې ته بیا به م دغه نه اجازه اخیستله. یا به مثال اودس کړل بیا به م دنه اجازه اخیستله که اجازه یې هم نه ورکوله. بیا نو په دغه ځای کې ما پوښتنه ځینې وکړله. ما وویل چې یو نفر و کونړ و مهاجر په نوم باندې شپري مهاجر و. بیا دوی ما ته وویل چې زه داسې په تنګ یم وحلي داسې زه تښتم ډېر یې ورته وویل. بله ما دا ګمان وکړم چې دی رښتیا په تنګ دی. ما وویل نه یې په تنګ وي والله چې په تنګ یم. ما ورته ما ته امارت ساحې پورې ورسوه زه به تا ته 100,000 کلدارې درکړم. وایي چې ما پیسې نشته. ما پیسې دې ټولې په ما. بیا یې ورته وویل چې هغه دې صحیح ده. دو بیا د پاکستاني ته ویلي وو. پاکستانی تللی وو استادانو ته یې ویلي وو. استاد ډوډۍ نه مخکې ما ته راغی وایي چې ته راشه چې ویې اصلا زه وپوهېدلم. بیا یې ورته وویل چې ته چېرې وتښتې طالبانو ته ور وتښتې امارت ته هغه به دې ملال کړو دولت به دې ملال کړو او که چېرته موږ ونیولې موږ به د غوښې درته وڅښو بیا به مالګې مرچ پرې واچوو او بیا که د دروغو انډسټري به داسې ترپ کړي که چېرته نه چې سر وڅکو او 6 میاشتې به لمر هم په سترګو ورسره ونه وینې تا ته 60 شکونه او شوبې متوجه کړي. په دغه خاطر باندې زه ځنې وتښولم چې ترې وتښولم 5 بجو باندې موږ لمونځ وکړل. لاستیم ډوډۍ وخوړل. ډوډۍ چې نیمایي ته ورسېدلم او زه بچو بیرون تر ووتم دوی کله به دی په ما پسې غږېدل دغلته نه غږېدل چې په شک مې چې ورته وکړل نه غږېده. دروازه مې چې داسې کړله پورې وه چې تل مې داسې خلاصه کړل لاستیم یې منډې کړل. چې منډې مې کړلې نو دی هغه کوم ځای کې چې په ما باندې شک وه چې که دی تښتي دا خوا ته تښتي ما چپ غلط ورکړل او بلې خوا ته وتښولم. بیا د هغو خوا نه داسې ور وتښولم تقریبا 11 ساعته 11 ساعته مایزل ما ور وکړل او زه بیا دلته د هغه امارت سوی ته ورسېدلم. بیا امارت مجاهدینو ته ورغلم. بیا نو هغوی ما څخه ښه برخورد وکړل او دا د اوس ما په خپل کور باندې سپار. ډاکټر صاحب محترمه تا دا ووي که نه چې هغوی ما ته دا ووي چې ته کله د طالبانو ساحې ته لاړې هغوی ته لاړې ته خو اوس د طالبانو په لاس کې آیا طالبانو کې کوم داسې یو نفرت یا داسې یو بد اخلاقي تا ولیدله؟ نه هغه هېڅ ونه لیدل. دا چادر چې ما په غاړه باندې دی دا یې هم شته واخیستل او بوټ یې هم شته واخیستل ځکه ما بوټ کاره ووتل که نه مایزلونه هم ډېر ښه وکړل او خرڅ یې هم راکړل او دا ټول شی یې راکړل اوس به دی موږ کور ته ورسېدو. ډاکټر صاحب محترم آخري کې د یوه پوښتنه کوو هغه د دوی د اف ام په هکله دغه د اف ام په هکله ته څه یې؟ اف ام ما ته وایي چې اف ام ولې ته په وردګو کې نه ورلوېدلی؟ ما ورته ویم چې نه ما نه ورلوېدلی. ولې وایي د خلافت غږ دې نه ورلوېدلی؟ ما وایي نه نه مې ورلوېدلی. څنګه تا نه دی ورلوېدلی؟ ما خو نه مې دی ورلوېدلی. نه څه ګمان کوي چې دا به چېرته په کوم ځای کې د دې دستګاه ده؟ دا دستګاه ما چې څومره فکر ته رسېدلی دا په مومنده کې وه دستګاه. او د کوم ځای نه کنټرولېدله؟ د ښار نه جلال آباد ښار نه ځکه دا په خپله په استثنا د اردو 2 ارګانه په خپله د دولت دی سره لاس لري. ډاکټر صاحب محترمه هغه خلکو ته څه پیغام لري چې د دوی نه متاثره دي یا د خلافت په نامه باندې د شریعت په نامه باندې غولولي هغه خلکو ته څه پیغام لري په آخر کې؟ هغو خلکو ته داسې پیغام لرم چې ګوره دا داسې خلک دي دا خوارج دي. خوارج په دوی باندې چې تاسو ورشئ تاسو ته وایي چې تاسو مرتدین یئ بدعتیان یئ همدغسې مکیدې اړې وي په تاسو باندې لمونځ چې دی په کس صرف او صرف 2 رکعاته کو 2 رکعاته فرض باندې کو نور لمونځ نشته. ماسپښین لمونځ یې چې وه په 12 بجو وه مازدیګر جمعه یې بیا په هغه وه په شل کمو درې وه ماښام یې په 5 بجو باندې وه او نور د هغه لمونځ یې چې وه د ماخوستن لمونځ یې چې وه په 7 بجو باندې وه بیا وتر یې چې وه هغه یې سهار په 4 بجو باندې وه.
نو زه دوی ته دا پیغام لرم چې نه د څوک ورته رسي نه ښه نه بد، ځکه دی چې دی اول دا کوشش کو چې دی عقیدې خرابوي، په دوی باندې رب العالمین کړل، پښې به د ښې ازادې وې، پښې به د په پښو باندې ورته سرېښ وې، اوبه به وې، په تا باندې به تیمم ویلی وو چې ضرورت یعنې استاد به چې موږ ته شرعي دورې درس ښکولو، وی به چې درس مهم دی، موږ به بیا لمونځ نه کړل، بیا به م صلاتین کړل، دوه لمونځونه به م په یو وار کړل. استاد به وایي چې ما کار دی، لمونځ به م ورته پرېښود، درس به م ووایه، بیا به صلاتین به م وکړل. ډاکټر صاحب که درته وایي که نه دوی خو د خلافت په نوم باندې د دغې چتر لاندې ډېر ناشنا ناشنا کارونه کوي، آیا دوی چې په دې خوله باندې کومې خبرې کوي دغه خبرې عملا دوی په عمل کې شته دی او که نه هسې بکواس دي؟ نه دا حقیقت نه دی، دا کوم هغه چې کا د رادیوی خلک تشویقوي چې مثلا دلته هغه د اسلامیت دی، اسلامي خلافت دی، نه خلافت شته نه ښه شته نه بد، دا ټول وحشتګر دي. دا په خپله دی چې و دا رقم ته یو مردار کوارې یې وې، ډېر مردار کوارې وې، دا بیا به چې و پاکستانیان وو، دی غلي وو دلته کېدل، موږ ته یې بیا هغه کړل چې نه دلته باید تاسو قومي ونه کوئ او موږ چې مشر ټاکو د ما اطاعت به کوئ، او بیا دغه هغه دی ډېر وې حدیث شریف او که آیت شریف وي چې اطیعوا الله و اطیعوا رسوله و اولي الامر منکم، تاسو د الله اطاعت وکړئ، د هغې د رسول او د هغې د امیرانو اطاعت وکړئ، موږ چې څه درته وایي هماغه به تاسې کړی، موږ په خبرو کې په کوم هغه نه کوي، ځکه چې هلته به اوبه راتللې دلته په موږ باندې تیمم ووایه. ډاکټر صاحب محترمه، دوی د امارت د مشرانو په هکله څه نظر لرلو؟ دی دا نظر لرلو چې دا چې دی دا مرتدین دي، دا مرتدین دي ځکه دی د کفري هغه سره دولتو سره دی معاهده لري او موږ یې نه لرو، او په اصل کې چې وایي دی ته تیارې راتللې، د اکمالات ټول له تیارې نه کېدل او بېرته پورته کېدل، بیا به وایي چې موږ غنیمت ونیولو، نه غنیمت مو نه ښه و نه بد، داسې غرونه وو چې هلته د انسان ورتګ ناممکن و، نو دلته به دی ته موټر او شیان سره کوم ورشي. ډاکټر صاحب که درته ووایي چې ته اوس فلحال د امارت په ولکه کې یو امارت ته راغلی یې، که نه امارت تا ته امن ډېر کړی دی، که درته ووایي چې هغه خبرې چې هغوی د امارت په هکله تا ته کړې وي، د مشرانو په هکله یې کړې وي، آیا هغه د امارت په مشرانو کې موجود دي، تا ولیدلي؟ نه هغه نه دي موجود، ځکه چې زه اول کې د امارت سره مخامخ شوم، دی د ما سره ډېر ښه برخورد او ښه سلوک یې وکړلو، د ما ډېر هغه څه د امارت هغه څه ولیدل، قمندانانو څه، بیا د رهبر مولوي صاحب څه مې ولیدل، ځکه د دوی سره بیا مخامخ شولم، دا نظامي قمندان و، ټولې شپې معده سوې یو ځای وې، دی ما سره ډېر ښه سلوک او شی وکړل، سملاسي دا د ما جامې ورته پرېوینځلې، جامې ورته وکړلې و، بوټ او دا شی ورته وکړل، ما ته یې د لارې مصارف او شی راکړل چې ځه خیر ته به د کور ته لاړ شې، چېرته مه وایه، ځه ښه شول چې د هغو نه راوته کړې، دی ما ته په هم امارت داسې کړی و چې یعنې څنګه په ګوتې ورشي هغه یې تا سر غوڅوي، دا دی دا ایډیا ما ته اچولی و، ځکه وایي چې موږ سره دومره هغه لري، دومره خلاف دي، او کله چې امارت سره مخامخ کېدلی یم چې ځان ژوندی په ګوتې ورنه کړي، بل موږ ته دا په تعلیم کې ویل چې چېرته تاسو کوم ملګری زخمي کېدلو او تاسو وړلی نه شوئ، نو په دې پوه شئ چې د ژوندی درته پاتې کېږي هغه ضربه کوئ، هغه شهیدوئ، ځکه چې دی ته ژوندی په لاس ورنه شي. ډاکټر صاحب که درته ووایي چې دوی دغه اقدام کړی د خلافت په نامه باندې، حال دا چې هر څه دي ده، آیا دوی په دې خپل اقدام کې ته څنګه بولي؟ دی په دې خپل اقدام کې داسې دی چې دا بالکل ناکامه دی، او دا چې دی هر څوک یې چې ښکوي خپله د افغانستان حکومت دی او نور شاید نور هغه د دولتونه ولاړ دي، نه پوهېږم چې هغه به الله پوهېږي چې څوک وي، خو د هغه خپله د څرخه تیارې ما په خپلو سترګو ولیدلی چې ورتللی، دلته دوه ارګانه دي، هغه یو د محلي پولیس دی، دی خپله دغه پولیس چې دی دغه دی خپل کسان دي، دا د لارو باندې خلک ورولي، او بل چې د امنیت ملي یې ډېر کلک ملاتړ کو، دغه دوه ارګانه چې دي دا دی سره کلک ولاړ دي.